پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې څېرې حمدالله محب او فضل فضلي په خپلو تازه څرګندونو کې د محمد اشرف غني په اړه څه ویلي. بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د افغانستان پخواني نظام د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فساد او حکومت د رنګېدو په اړه د سیګار پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. نوموړي امریکا غږ سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې محمد اشرف غني له افغانستان څخه د وتلو پر مهال له ځان سره 150 میلیونه ډالر وړي دي. نوموړي ویلي چې دا په داوطلب ډول یې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې سیګار له مشر جان ساپکو سره په ډسمبر میاشت کې د هغه په دفتر کې کتلي او د امریکا له ملاتړ څخه یې د برخمن چیري حکومت د فساد په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. هغه زیاته کړه چې د خپل بانکي حسابونو او د خپلو شتمنیو ټول معلومات یې له سیګار ادارې سره شریک کړي دي. په ورته مهال د پخواني حکومت د چارو ادارې رئیس فضل احمد فضلي چې اوس په سویډن کې اوسېږي امریکا غږ ته ویلي چې چمتو دي د فساد په اړه د سیګار له ادارې سره همکاري وکړي. نوموړي که څه هم تاییدوي چې په تېر حکومت کې فساد په ټولو ادارو کې موجود و، خو زیاتوي چې چمتو دي له سیګار سره همکاري وکړي څو ثابته کړي په هیڅ ډول فساد کې ښکېل نه وه. هغه د ولسمشر غني په اړه ویلي چې ځینې کړیو غوښتل په غني تور پورې کړي او هغه یو مفسد کس معرفي کړي. حمدالله محب او فضل محمود فضلي دواړو له سیګار ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د فساد په اړه رښتینې څېړنې وکړي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د نغدو پیسو د وړلو ادعا لومړی په کابل کې د روسیې سفارت لخوا خپره شوې وه. دغه سفارت تور پورې کړ چې د ولسمشر غني د وتلو پر مهال ځان سره له پیسو ډک بکسونه انتقال کړي دي. سیګار ته د کانګرس لخوا دنده سپارل شوې چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د وړلو ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.